زوایا سورته ما په فیسبوک کې ټپې شیر کولې سورته نو زه ټول کله فیسبوک ته راغلم دغه ټپې پکې شیر کوم د موسیقي په اړه باندې مونږ ټپې شیر کولې نو ځینې ځوانان دا ټپه دا چې ټپې نه مونږ خپله ژبه هم زده کولی شو بالکل او ځینې داسې خبرې داسې دي چې راتلونکي وخت کې زمونږ د ځوانان ټپه واوري بیا به تپوس کوي چې داسې دي لکه مونږ یو ټپه پښتو زړه اورېدلې وه چې زما در عمره کېږي ما کرستا د غم خمبې ولاړې دي نو خمبه مطلب دا خلکو نه چې خمبه څه ته وایي واړه ځوانان به بیا تپوس کوي چې خمبه څه ته وایي نو بیا به ته وایي چې خمبه سټور ته وایي کندو ته وایي اوس خو کندوم د خارې کندوال مو کنه په کوم کې هغه نشته اوس د اوسپنې د سټیلو د المونیم کندوال چې په کورونو کې لګېدلي دي نو دې نو موږ نو دغه څه موسیقي چې دا بې خونده انسان ته وایي چې حد پې تمام شي موږ دا خو سم موسیقي نه موږ ټپه ما شیر کړې وه چې د رنجو ګوډې مې ساتلي د موسیقي په مرګ به سترګې توروم خو دې کې یو ډېره تاریخي ټپه ده چې د موسیقي نه ماشه ښه دی چې نیمه شپه شي لټ په لټ مې اړوي او د موسیقي نه کونډه خیم توره سرخه به چلوم ځان به ساتم خو په دې سرخه باندې یو بله ډېره زړه او تاریخي ټپه ده چې دا دغه ښه وایه کو دا خو د ملګري دي که نه دی او دی دغه ته سجاده ته سلام کوي او دا موږ سره نعیم ناست دی ښه وایه دا خپله خبره جاري ساته نو دې نه بل د پښتو ټپې نه به مونږ لکه دا خپل ژوند هم زده کوو خپله ژبه به هم زده کوو دې کې د پښتنو نفسیات هم دي د پښتنو اقتصاد هم پکې دی او دا دی چې د پښتنو د شعر نه زیاته ښه په ټپه کې یو جمع ډېره زیاته سوچاره که نه لکه اوس ته به دې ټپې سره شکې په دې کې څومره رنګین چې ګېډی په سر دې غېږه راکړه د کاکا زویه د لشو دې ډکه کړم او که دیدن کې په کوټه راشه که دیدن کې په کوټه راشه د دیارلسمې برګې لاندې پرته یم اوس دې ټپې سره به ته څه کوې چې دا سپینه خوله د لنګه غوا ده دا سپینه خوله د لنګه غوا ده ظالم یار دې پکې لوګې تېروي تو دا هغه ټپې ټولې چې دا سړی واوري په سړي ویښته ودرېږي والله چې دا داسې ټپې دي لکه که نو ټپه خو زمونږ د ژوند داسې خطر بیا خو مسافرۍ چې کومې ټپې دي بیا چې کومو ټپو کې ستاینه شوې ده هغه ټپې چې ته واوري بیا د رمداد خان ټپې چې ته واوري یعنې ته اوس دې ټپې سره به څه کوې د رمداد خان چې مورې بارې په بارې ګرځي د رمداد خان د وینو څاڅکې ټولوي سلور کوټې سلور دالانه د رمداد خان ویرې په سرو غرمو کونه رمداد یې سور په وینو راړه مورې نارې کړې رمداد ګل ټوپ بولیدي او د ملکنډ بازار وران شي تاکې خرڅېږي د رمداد د کور شالونه وار د رمداد د پګړی تیر شو نور ممندان د پګړی نه په سره وي یعنې ته چې را ټول شي را جمع کړې زیاده ډېره مننه خوشحاله اوسې نیازمینه ټول رمداد خان نو رمداد خان خو یو چې کوم نه کول یا خو ډېر نه پېژني نو ګوره زه ته خبره کوم دا خو پخوا ډېر داسې کردارونه تېر شوي د پښتنو په ټولنه کې چې هغه اوس لکه رمداد خان زموږ د ټپو په زور ژوند دی لکه چې په ټپه کې دومره خوند دی دومره رنګین تا ته پکې خپل ژوند ښکاري که نه لکه بیا په دې ټپه کې ګوره زه تاسو ته یو حقیقي واقع وم چې زموږ په کلي کې دلته کې یو هلک و هغه په ایران کې مړ شو په ایران کې ښخ کړ بل هلک دلته په دوبۍ کې مړ شو د هغه دې ځای نه بکس لاړ نو دا کوم هلک چې په ایران کې مړ د مور راغله دا دوبۍ کې چې څوک مړ چې د څنګه هغه کټ راغی نو هغې ته در غاړه وته ورته یې ټپه وکړو دا د دې ښځې هغه دننه سوخته چې ټپه ته جوړه شوې ده دې ورته وي چې د پریښتو د ګوتو زار شم د پریښتو د ګوتو زار شم ما نه یې خټه د ایران راوړې ونه د دې زړه خو په ایران کې خښ دی که واو ډېر هغه زبردست احساسات چې کوم دي خپله غیر داسې یو شی چې په دې کې لکه دا د پښتنو د ژوند حقیقي ترجماني که په کوم څیز کې کېږي نو هغه صرف ټپه کې ندیم صاحب سلامونه ستا ورسېدل اصل کې که سوچ وکړې لکه مطلب دا ټپه چې کوم ده نو دا خو درې دا جوړه خو هم ډېر اسان ده که نه او بیا لکه د ښځو دپاره زما سره خیال لکه مطلب خپل د احساساتو د جذباتو اظهار هم دغه یو لار وه په وخت کې چې په ټپې به کوله که نه ښځې به چې میچنې ته هم ناستې نو ټپه به کوله بل ځینې دغه ټول خلک نالوست
پښتنو په حیدرآباد دکن کې په بمبای کې په کلکته کې سخت ژوند دی. مسافرای کولی. هغه مسافرو کې نه دی پښتني جنایله خط لیکل ورتل چې خپل یار ته لیکل وي نه هغه خط لیکل ورتل دې ته پته ونه لګي صرف پلار باندې کور کې به وي چې پلاني خطر غره هغه به مالته په بل باندې خط لیکا به پوردای کو السلام علیکم آپ کی خیریت نیک پتوب چاپتا ہوا دادی بیمار پلانڑی نو اس قسم ذریعہ نو دې چې بر پورا لاړو دغه د شرم دا تپوس نشه کولای چې زما لوري شوی ورستو کزیه مې شوی بالکل نه مو ته چار دلته نه لیکل چې ستا لوري ازیه شوی دی نو دې ور دا ټاپه بیا ذکر زیږي دغلته نه چې یو کال دې ټاپې ته تاسو وښی یو کال بنور درته کینم واه یو کال بنور درته کینم زیارت خو نه کی جنډې باندې ساتم واه ډېر ښه یا دا ټاپه اوس ګورې چې شونډو مې تور مزه نیولې شونډو مې تور مزه نیولې ستا د دوسي ارای تاو په تیروم واه نو دا ته چې دې ټاپو ته وګورې یا دې دا ټاپه اوس دا وسنګ کنه چې ته وګورې چې د شونډو پاړ مې ولا اوس یاره دې کې دې درد ته وګوره د شونډو پاړ مې ولا اوسې که جانان خدای رسول ته ګوري را بشي واه دومره سوچه چې باندې څوک استعمال نه ډېره مننه دا ټاپه تاسو وګورئ دې ټاپه کې دې منظر کشی ته وګوره چې باد د جانان د لوري راغی باد د جانان د لوري راغی د اننګو په سر میوخ کې وچوي واه نو ته دې ټاپو کې چې ته وګورئ دا خو چې لږ سړی د پښتنو له ژوند نه خبري هغه ته پته چې په دې کې څه تېر شوي نو دا ټاپې اصل کې د پښتنو ټولنیز ژوند چې کوم و چې هغه د هغې هغه کسو کې ګوري چې په تاریخ کې ګوري که نه لکه مطلب هغه په ټپه کې په یو شکل کې موجود دی خو د یې لیک لوست نه کوي خپل تاریخ لیکلی زمیندار ما ټپه وکړه دا ټپه ما مشتاق ماسي د خولې اورېدلې وه چې مشتاق ماسي زمونږ د کلي لویه فنکاره وه چې ګورئ چې ځان ته غره نه شي ګورئ چې ځان ته غره نه شي د دیواله د سر سپیاکه دې ګړم ډېر ښه اوس سپیاکه به ماشومان څه پېژني چې سپیاکه څه شی دی بالکل څانګه زما پړه پوهېږي په دیواله سپیاکې دې سوري پرېږدي واه دیدن خلکو څانګه زما پړه پوهېږي په دیواله سپیاکې دې سوري پرېږدي او بله ټپه منظر کشي وګوره روکه د چم کوسي اریشه روکه د چم کوسي اریشه د زنې سر مې په دیوالو سولېده هر وخت هاو که بس ګلاله ستا دا ټاپه وګوره دا ټاپه وګوره چې ستا یارانې مې سپینې مړې کړې ستا یارانې مې سپینې مړې کړې ما د خځلې ډېران کورو لګوو او کنه بیا بتلی نه شو دا دغې که نه په دا پټې چې کومې دي خو حتی اوس وګوره ما دې سوره ټپې اورېدلې دي ما دومره نازکه ټپه دې ته وګوره چې منګیه تا دې الله مات کړي منګیه تا دې الله مات کړي چې ځان ته پټ کم جانان تا وپېژني څه دې تصور ته وګوره دا به څنګه یو سړی لکه معروفانه په خیر دا څنګه منګیه تا دې الله منګیه تا دې الله مات کړي چې ځان ته پټ کم جانان تا وپېژني ما تر افغانستان نه چا ټپه راوړېدله چې زما راستی دی لیونی که کابل کې ډېرې خاورې واورې شوي زما راستی دی لیونی که چې سپینې واورې ورېدې در وتم ډېر ښه دې ټپه کې دې منظر کشی ته وګوره چې کټ د بلای سوري ته راښکه کټ د بلای سوري ته راښکه سپینې سپوږمۍ چې شرمول راغوستې دي اوس دا څه ټپه ده یار لکه سپینې سپوږمۍ موږ ته ښکار وکړه خو غاړې دې کې چکار وکړه یعنی کټ د بلای سوري ته راښکه اوس دا راښکه چې دي که نه دا اوس هم یاره پښتو ډېر زبردست ټکې دی کټ د بلای سوري ته راښکه سپینې سپوږمۍ چې شرمول راغوستې ښه دا ټپه وګوره چې د ادیلې د ګټې نه دی ادیله به د پای نه هم کټه ادیله یعنی یو لس فلس ته وایي لکه لس ادیلې به یو پای وه د ادیلې د ګټې نه دی خو د خټو ډکې خپې په ما چاپي کوي نو دا زمونږ ټول ژوند که نه د ادیلې د ګټې نه دی دا بیا خلکو د کاسیرې د ګټې دا اوس وګوره که نه دا وګوره کاسیره ته په توده بړستن کې پروت یې ته په توده بړستن کې پروت یې
په ما د جمي سلې لارې جوړوي او زبه شړای د ځانه تاوکم زبه شړای د ځانه تاوکم دا ستا جوړه به د بخملو جوړوم بس تو پدودا اسه ما ټول ټیک ټاک ته وشو دلاله دا ټاپې ټول دا کوم چې میرس کې دا ټاپې مست صحیح ده کافر ټاپې ځفانو کوملګرو نظر راغلو او وختل چې نظر نه سو ټپی واورو نعیم دې ملک صاحب دې نظر دې اسه کې وختي موږ په دې باندې خبره کوله کسو ګرادي نه راځي کرونا کسو ګرادي ډیره مننه ملګرو تاسو شپږ کسان د بالکل آنلاین کتلې او که بیا نورې ټپې کې نو چې لکه مطلب بیا دغه ګوره سیخي کومه لکه ډیره مننه ملګرو خوشحاله اوسه